ناول د ولسمشر قاتل پولیسي داستان لیکواله جینیفر بیسټ ژباړه عزت الله پیژاند او غږیزې بڼې ته اړوونکی منوردین لکنوال د بریا پښتو په یوټیوب چینل باندې اپلوډ شوی. لومړی ورځ وځغله، سړي له ځان سره وویل نور هم تیز اوس نو درېدلی نشم. د سړي پر سر توره شپه، تور او سوړ اسمان او مخ ته یې ونیوې، دنګې او تیاره ونې 1500 متره لري. سړي له ځان سره وویل هلته پټېدی شم، په هغو ونو کې پټېدی شم، هغوی به مې د ونو منځ کې ونه ویني. تر شا یې وکتل او رڼاوې یې ولیدې، 5-6 تنو پسې ځغستل او د تیزې منډې له امله یې په لاسونو کې د نیولو څراغونه رڼاوې پورته ښکته کېدې. دا مهال هغوی ډېر لرې نه ول، نږدې، دومره نږدې چې هغه یې د پښو اواز اورېده. سړی نور هم چټک شو، خو ستړو پښو او وجود یې ډېره مرسته نه ورسره کوله. په سر کې داسې شور و چې په سترګو یې نشو لیدلی. اوس نو ونې 200 متره ورڅخه لرې وې. زړه یې غوښتل چې ودرېږي او پر همغه ځای څملي. نو کوږ وږی تر غوږ شو، د سپیانو غږ. سړي له ځان سره وویل اوف، سپیان هم ورسره دي. نه سپیان ښه نه دي، زه تر دې چابک نشم ځغستلی. خو خپل ځان ته له تمې خلاف نور هم ګړندی شو او لا ګړندی. اوس نو یوازې 100 متره ورڅخه لرې وي، اوس 500 متره او دا مهال اوس 50 متره او دا مهال 20 متره. نور نو ونو ته ورسید او له دې سره هغوی خپله توره غېږه ورته پرانیستله. خو دې لا په منډو فضا تیاره راغلې وه. هغه لومړی کیڼ او وروسته ښي لوري ته تاو شو. څو شېبې وروسته یو غونډۍ ته ورسید. یو یا 2 تانې تم شو او غوږ یې ونیو. شیبه چوپتیا وه، خو وروسته یې د سپیانو غږونه بیا واورېدل، مګر رڼاوې یې تر سترګو نه شوې. له ځان سره یې وویل مه تمېږه، د سپیانو سترګې تیزې دي او په تیاره کې دې موندلی شي. او له دې سره ژر له غونډۍ څخه کوز شو. تیاره دومره ډېره وه چې لاره یې نه سوه شمولی. نور هم چابک شو او نږدې و چې له ونې سره د ټکر له امله یې لاس مات شي. ویې ویل کرار لاسونه یې پر ځمکه ټینګ کړل او ورو منډه یې پیل کړه. وروسته یې یو نوی غږ تر غوږو شو، د اوبو غږ. ویې ویل سیند، سپیان به نو اوبو ته نشي راتلی، اوبه کومه دي؟ هله شیبه وروسته یې سیند وموند، یو وړوکی خو تیز سیند. اوبه یې پر ستړو پښو سړې لګېدې. کله ورو کله منډه او په دغه ډول د سیند په منځ کې نږدې 2 کیلومتره تګ وکړ. وروسته تم شو، یو ځل بیا یې غوږ ونیوه، هېڅ یې هم ونه اورېدل. نور هم تم شو، ونو په خپلو تیاره او مخفي سترګو څاري. هېڅ هم نه ول، نه سپیان، نه رڼاوې او نه هم غږ. د یخ او ډېرې ستړیا احساس یې وکړ او ویې ویل باید ویده شم. کومه د یو خوندي ځای. پاس یې ونو ته وکتل او ویې ویل لوړ په ونه کې سپیان هلته نشي راختلی. یوه دنګه ونه یې په نښه کړه او ورپورته شو، دومره پورته چې ځمکه یې سمه نه لیدله. هلته نیم ساعت او نیم ولاړ تم شو او یو ځل یې بیا غوږ ونیوه، خو څه یې ونه اورېدل. له ځان سره یې وویل یو ساعت به ویده شم، وروسته به خپله لاره ووهم او د جنوب له خوا ته به لاړ شم. ورځ به پټېږم او شپه به مزل کوم. 5 یا ممکن 6 ورځې وروسته ورسېږم. سر یې په زنګونو کړ او خوب یې وړ. د پولیسو مشر په خواشینۍ سره وویل ته اوس څه وایې؟ درڅخه ورک شو؟ د هغې مخ ته ولاړ ځوان پلټونکی انسپکټر پولیس ستړی ښکارېده، ډېر ستړی. غوښتل یې چې کښېني، خو د پولیسو مشرې په دفتر کې باید نه وای کېناستلی، ځکه خلک د هغې په دفتر کې نه کښېني مګر دا چې مشر پولیس د کښېنولو بلنه ورکړي. ځکه نو پلټونکي پولیس هماغه ولاړ و او ورو یې وویل بخښنه غواړم مشرې، هغه موږ د ونو منځ کې ونه شو موندلی. ټوله شپه مو ولټوئ، خو شپه تیاره وه. او مشر پولیس لاسونه پر مخ ته پراته میز کېښودل او ویې ویل 15 تنه او 2 سپي در سره وه. پلټونکي خو بیا هم درڅخه ورک شو. دغه پولیس مشر ایوا هاین نومېده. جګه ونه یې وه او شاوخوا 50 کلنه وه.
بورې او ډېرې بېمینې سترګې یې وې، خطرناکې سترګې. کله چې به یې د تیار سۍ غږ وکړ نو ټول به له ځنډ پرته ځای پر ځای درېدل. پلټونکي پولیس د امر په تمه ولاړ او مشر پولیس په څیر ځاري. وروسته یې وپوښتې څه شي ته ولاړ یې؟ ورشه پیدا یې کړه. دغه نفر الیکسون ډینون زموږ د هیواد ولسمشر راوژلی. هغه یو قاتل او خطرناک سړی دی. 24 ساعته مخکې له زندانه وتښتېد، خو زموږ نوی ولسمشر غواړي چې هغه ونیول شي او بیرته زندان ته واچول شي. نن او همدا اوس پلټونکي پولیس په بیړه له دفتره ووت. د هغه نوم فیلیکس و، 33 کلن، هغه سن چې د یو پلټونکي پولیس لپاره کم او د ځوان سن و. خو د هغه کارونه پاخه ول، خپله دنده یې خوښېده او تر ناوخته به یې کار کوو. خو له دې سره به ځینې وختونه له پولیس مشرې ایوا هاین څخه ډارېده. په 10 دقیقو کې خپل دفتر ته ولاړ. وروسته ادم هم ورغی. ادم 25 کلن و او عموما به یې له هغه سره په مهمو دندو په ګډه کار کوو. ادم له فیلیکس څخه وپوښتل مشرې څه درته وویل؟ ډینون ژر پیدا کړې. فیلیکس جواب ورکړ نو راشه چې کار پیل کړو. آیا موږ د ډینون تصویر لرو؟ کورنۍ یې چیرې ده؟ ادم پر میز څو تصویرونه کېښودل او ویل هغه میرمن او دوه ځوان اولادونه لري. ښه خبره ده، زه غواړم چې تصویرونه یې پر تلویزیون او ټولو ورځپاڼو کې خپاره شي. د دې ترڅنګ باید هغه پر کور درسته شپه ورځ 4 کسان پیره وکړي. 4 ساعته دي. ترڅنګ باید پولیس خواره شي په ټولو هوایي ډګرونو کې او د هغوی دفتر ته تلیفوني زنګونه د خلکو تل راتل پیل شول. هغه ورځ فیلیکس او ادم د شپې تر ناوخته کار وکړ. دویمه ورځ. په دویمه ورځ الیکس ډینون له زندان څخه جنوب لوري ته 40 کیلومتر لرې و. په ډیره بیړه روان او هڅه یې کوله چې له کلیو او ښارونو څخه لرې ځان ورسوي. څرنګه چې د ژمي موسم او هوا سړه وه نو په ځمکو او پټیو کې به ډېر کم خلک لیدل کېده. د چې به هر ځل تر شا وکتل نو پوه به شو چې نه چا لیدلی او نه یې څاري. د ورځې منځ کې پر یو آرام پټي برابر شو. څو وړې ونې یې وموندلې او قرار یې ډډه ورته ووهله او خوب یې وړ چې د ماسپښین شاوخوا 3 بجې سترګې پرانیستل نو یو سپین سرې ښځه یې مخ ته ولاړه وه. بوډۍ وویل ځوانه زما په پټي کې څه کوي؟ الیکس په بیړه راپورته شو. ویل بخښنه غواړم، ستړی شوی یم او دلته مې څنګ واچو چې خوب وړی یم، دغه دی بیرته ځم. بوډۍ ورته وویل ته د ځان ته وګوره څومره خیرن یې، چیرې روان یې؟ الیکس ځواب ورکړ شمال طرف ته. هغه له دې خبرې سره پاڅېد او ځان یې تګ ته چمتو کړ. بوډۍ هغه ته په ځیر کتو سره زیاته کړه مه ځه، زه یو سپین سرې میرمن یم، ته خیرن وږی او ستومانه یې او ویرېدلی هم یې، دغسې نه ده؟ الیکس له نرمې مسکا سره ورته وویل دغسې ده، راځه کور ته ډوډۍ وخوره، د خپل خاوند زاړه کالي به هم درکړم، زما خاوند تیر ژمی مړ شو. الیکس ورته وکتل ځکه هغه رښتیا ویلي و. الیکس هم وږی و، هم ستومانه، هم چټل او هم ویرېدلی، خو له دغه بوډۍ ښځې څخه نه. ورو یې ورته وویل ډېره مننه. بوډۍ مارټا نومېده. کور یې ډېر وړوکی و. په څو شېبو کې الیکس ته خوندور تاوده خواړه راوړل. هغه په بیړه خوړلو پیل وکړ او مارټا یې څاري. هغې په خندا ورته وویل وی ته خو وږی یې. الیکس مسکی شو خو خپل خوراک ته یې همغسې دوام ورکړ. وروسته مارټا زړې جامې او قهوه راوړل. په چوپتیا او مسکا یې هغه ته کتل. الیکس تر خوړو وروسته څه قهوه هم وڅښله او له دې سره یې د ارامتیا احساس وکړ. مارټا ناڅاپه ترې وپوښتل له زندانه څنګه وتښتېدې؟ له دې پوښتنې سره د الیکس د مخ باڼه والوته. مارټا ته یې وکتل هو هېڅ یې ونه ویل. مارټا په خندا وویل هېڅ خبره نه ده، زه د ولسمشر له قاتل څخه نه ویرېږم، دلته د شپې هم پاتې کېدای شي. الیکس ډینونه ښه خوب درته غواړم، زما له پولیسو څخه بد راځي ځکه یې نه خبروم. د فیلیکس او ادم خوبونه پوره شول ځکه ټوله شپه په دفتر کې پاتې شول او د ټلیفونونو د زنګونو ترمنځ به د څو شېبو لپاره ویده شول. ډېر زنګونه راغلل خو سبا ته د الیکس ډینون په اړه کوم خبر نه و. ورځ ورو ورو تېرېده، زنګونه هم را روان خو د ورځې په پای کې بیا هم د الیکس پته ونه لګېده. فیلیکس له ادم څخه وپوښتل دا چیرې دی او څه کوي؟ امکان لري چې له خپلو انډیوالانو سره پټ شوی وي. ادم وویل نن موږ د هغه له ټولو انډیوالانو څخه پوښتنه وکړه خو هغوی خبر نه ول. وروسته یې فیلیکس ته په کتو سره زیاته کړه یو څه ملګري له خپلو ښځو سره راوغواړه، نور سخت سوالونه به ځینې وکړو. په دغسې حالت کې خلک ډېر د څه ویلو ته اړ کېږي. فیلیکس وویل نه دا سم کار نه دی او ته هم پوهېږې چې ډینون اوس له هېواده نشي وتلی، خو موږ یې باید همدا نن پیدا کړو. مشره به ډېره خوشحاله نه وي.
غرمه ناوخته د پولیس مشرې د ټلیفون زنګ راغی او له فلیکس څخه یې وغوښتل چې نیم ساعت وروسته د هغې دفتر ته ورشي. فلیکس د ستړیا او ناولتیا احساس وکړ. په بیړه یې توره قهوه وڅښله او کمیس یې تبدیل کړ. 20 دقیقې وروسته د یوه هاین میز څخه مخ ته ولاړ و. هغې له کومې مسکا پرته د څو شېبو لپاره نیغ ورته وکتل. فلیکس په بیړه وویل پولیس به ډینون پسې ښار په ښار او کلي په کلي ګرځي. موږ ټولې لارې، هوایي ډګرونه د زموږ او د هغه د ملګرو او خپلوانو کورونه څارو. هغې وویل پلټونکي پولیسه کښېنه او موږ ما ته غوږ شه. موږ باید دغه نفر ژر تر ژره پیدا کړو. د ولسمشر فکر سم نه دی. ته یو ښه افسر یې او دا ستا لپاره یو مهمه دنده ده. فلیکس زیاته کړه صاحب ډینون له زندان څخه وتښتېد. هغې وویل اوس دا خبره مهم نه ده. امکان لري چې هغه په زندان کې انډیولان پیدا کړي وي. کیدای شي چې هغوی یو څه ووایي. زه باید په زندان کې له خلکو سره وغږیږم. فلیکس وویل. مشرې ورته وویل خو ته دا کار نشي کولی. د مشرې پر میز پراته ټلیفون ته زنګ راغی او هغې د غږ په پورته کولو سره وویل ایوه هاین. وروسته یې په مسکا زیاته کړه مهرباني وکړئ ولسمشره. یوه 2 دقیقې غوږ و. وروسته یې وویل البته ښاغلی ولسمشر پوهېږم مهرباني په مخه. یوه د غوږې له ایښودلو سره په خفګان فلیکس ته وکتل. زندان څخه د نون تښتېدلې په دلیل ملیل پسې مه ګرځه. لاړ شه هغه پیدا کړه او مړه یا ژوندی یې راوړه. له وره څخه د وتلو پر مهال فلیکس خپلې مشرې ته تر شا وکتل او ورو یې وویل مړ. هغې ورته وویل مړی خبرې نشي کولی اوس لاړ شه. فلیکس په بېواکه ګامونو تر خپل دفتر لاړ. په مغز کې ګڼې پوښتنې پیدا شوې خو یو ته یې هم ځواب نه درلود. له ځان سره یې وویل زه ولې په زندان کې له خلکو سره نشم غږېدی. ولسمشر مشرې ته په ټلیفون کې څه وویل. هغه ولې د ډینون مړی غواړي. هغه له دې امله بندي شوی و چې پخواني ولسمشر یې وژلی. په دې ټول پوهېږي. پوښتنه ده چې اوس به هغه څه وایي. 3مه ورځ الیکس ډیر خوب وکړ او سهار مارټا پر میز بشپړ ناری تیار کړی و. الیکس ناری کاوه او مارټا خبرې. هغې وویل په دې هیواد کې څه روان دي. زه نه پوهېږم. زما تیر ولسمشر نه خوښېده. هغه یو زوړ او احمق سړی و. په دوکانونو کې پوره خوراکي مواد او شیان نه پیدا کېږي. نه پوهېږم وروسته وار مې کله ښه خواړه خوړلي دي. هغې دا خبره په خفګان وکړه. زه هره ورځ کار کوم خو په بدل کې څه ترلاسه کوم هیڅ. الیکس جیني وپوښتل د نوي ولسمشر په اړه دې څه نظر دی. وی تر دې هغه بدتر دی. که څه هم تر پخواني ځوان او ځیرک دی خو تر هغه خطرناک هم دی. له پولیسو او اردو سره یې اړیکې دوستانه دي او اکثره خلک زندان ته اچوي. دا د یو هیواد لپاره خبره نه ده. موږ ډیرو خوړو ته اړتیا لرو نه ډیرو بندیانو ته. دا خبرې لا نوې پوره شوې چې په ورک کې د یو چا غږ شو. مارټا وویل هله ژر کوه لوړ وخیژه او تر کټ لاندې پټ شه. الیکس په بیړه لوړ وخوت او هلته پټ شو. 3 دقیقې وروسته مارټا هم پاس لاړه. څیره یې ډېره زموللې وه. هغې ویل زما ملګری جورج د سړک پر هغه بله غاړه یې کور دی. نن سهار ته یو چا په کړکۍ کې لیدلی وي. هغې ښځې چې په یو پوستخانه کې کار کوي پولیس پیسې ورکوي. هغه د کلي ټول رازونه ورسره شریکوي. د دې کلي هر کس له هغې بد وړي. الیکس په خفګان وویل پولیس تل په هر کلي کې خپل نفر لري. مارټا زه نور ځم همدا اوس او دستي پولیس راځي. او مارټا په خفګان سره ورغبرګه کړه. زه نه له پولیسو ویره لرم او نه د هغوی له سوالونو. الیکس ډینون هغه څوک دی. آیا هغه یو ټلویزیوني څیره ده. الیکس موسکی شو. ته یو عجیبه ښځه یې مارټا. د خدای په امان او مننه. مارټا الیکس ته وکتل. پر زوړ مخ یې ناڅاپه خفګان څپه راغله. ویل ښه بخت هلکه. الیکس له کوره په بیړه ووت او د مارټا د باغچې له لارې ځان بیرته پټیو ته ورساوه. هغه د مارټا په کور کې د شپې تر تېرولو وروسته ښه احساس کوه. مارټا یې په چورت کې ورغله او مسک شو. هلته هغه 33 کلن او یو زوړ خطرناک قاتل دی. خو مارټا ته یو ستومانه وږی هلک ښکاره شو. د 3مې ورځ د سهار پر 8 بجې د فلیکس د میز ټلیفون ته زنګ راغی. هغې غوږ ته پورته کړ. غوږ یې ورونیو او په بیړه یې کېښوده. په لوړ غږ یې وویل ادم پیدا مو کړ. هغه د شمالي برکلي کې دی د یوې بوډۍ په کور کې. راځئ چې پرې ورځو. د پولیسو رینجر تیز روان او کیلومترونه لارې د سترګو په رپ کې تر شا پرېښودله. ادم ستړی او خوبولی و خو فلیکس غوښتل چې په خبرو بوخت کړي. له مشرې سره مې تېره شپه بیا ولیدل. هغه ورځ تر بلې خوابدي کېږي. زه په دفتر کې ورسره ناست وم چې د ولسمشر زنګ ورته راغی. هغوی خورا بد ډینون غوښتنه کوي. مړی یا ژوندی دوی ولې د هغه مړی غواړي.
ادم وویل سر مې نه په خلاصیږي، موږ باید اول هغه پیدا کړو. د مارټا په کلي کې یو پولیس د هغې د کور له وره راووت او ویل ټول کور مو وپلټئ، پیدا مو نه کړ. په کور کې یوازې بوډۍ مارټا ده او هغه هم خبرې نه کوي. فلیکس او ادم له یاد پولیس سره یو ځای کور ته دننه شول. مارټا ورته وویل سلام، نور پولیس هم راغلل، څه عجیبه ورځ ده. ادم په غوسه ورته وویل پلټونکي پولیس ته غوږ شه، هغه ستا څخه څو پوښتنې کوي. فلیکس مارټا ته نږدې کېناست، موسکی شو او ویل مارټا ستا په کور کې پرون یو ځوان لیدل شوی، هغه څوک و مارټا او چیرې ولاړ؟ مارټا په لیوالتیا ځواب ورکړ هغه زما د خور کشر زوی و، هغه ډېر ښه هلک دی. پولیس د فلیکس غوږ ته خوله نږدې کړه او ورو یې یو څه ورته وویل. فلیکس په خفګان مارټا ته وکتل. مارټا ستا خور او د کورنۍ ټول غړي خو په استرالیا کې اوسي، ووایه چې ستا په کور کې هغه سړی څوک و؟ مارټا وویل وایي ګرانه تاسو مې وینئ چې زه یو سپین سر یم، تېره میاشت مې د عمر 72 کلونه پوره شول، اوس مې شیان ډېر ژر هېرېږي. تا ویل په استرالیا کې؟ فلیکس پرلپسې پوښتنې وکړې خو مارټا هېڅ رښتیا ونه ویل. کله به یې ځوان د خور کشر زوی کو، کله به هم د کوز کلي ډاکټر، خو هېڅکله الیکس ډینون د ولسمشر قاتل نه شو. دغه حالت ادم خفه کړ او ورو یې د فلیکس په غوږ کې ویل آیا پوښتنې ورڅخه کولی شم؟ فلیکس ویل نه. پر هغه د ادم دغه پوښتنه ښه ونه لګېدله. ځای ولاړ شو او د وره خواته لاړ. دا مهال د مارټا په ذهن کې پوښتنه وګرځېده ځوانه ته ولې له پولیسو سره کار کوي؟ پولیس تل بېګناه خلک زنداني کوي، ته خو پوهېږې. فلیکس په ستومانه سره ځواب ورکړ مارټا الیکس ډینون یو قاتل دی، هغه قاتل دی. مارټا ویل وایي زه خبر یم، په اخبارونو کې لیکل شوي، خو اخبارونه او ټلویزیونونه هېڅکله موږ ته رښتیا نه وایي. الیکس ډینون قاتل نه دی، هغه یو ځوان دی. فلیکس په بیړه وپوښتل یو ځوان؟ ته څه خبره یې؟ ځکه چې څېره یې ښکلې ده، ما یې تصویر پر ټلویزیون لیدلی، زه یو سپین سري تجربه کاره یم او خلک له څېرې پیژنم. چې داسې ده نو ولسمشر چا وواژه؟ زه نه یم خبره، پولیس خو ته یې. تاسو لاړ شئ او قاتل یې پیدا کړئ، خو غواړم یوه مرسته در سره وکړم، هغه دا چې له دې نوي ولسمشر یې پیل کړئ. د ده خورا د قاتل رنګ دی. ادم په غوسه وویل دا خبرې ډېرې خطرناکې دي. مارټا وخندل. فلیکس ورپرانیست او په بیړه یې وویل راځئ چې ځو ادمه. له کوره تر وتلو وروسته ادم وویل بې عقله سپین سري. فلیکس ورغبرګه کړه هو کیدای شي هغه بې عقله وي یا کیدای شي نه وي. څلورمه ورځ مارټا د کلي تر پرېښودلو وروسته الیکس په پټیو کې په بیړه خو پټ روان و، هېچا نه لیدې. کله ورو او کله په منډه روان و. درسته ورځ او شپه باران واورېده. هغه د ورځې پټ خو شپه یې ټوله په مزله تېره کړه. د څلورمې ورځې په سهار ډېر ستومانه وږی شو. یو یا 2 ساعته د ونو په منځ کې پټ شو، وروسته د ساحل خواته روان شو. هغه چې د ده پلارنی ټاټوبی و. له ځان سره یې وویل نن شپه به چیرې ځم، دغه هېواد به نور پرېږدم، خو تر دې مخکې باید له اولیا سره یو ځل وګورم، له هېواده تر وتلو یا د پولیسو له خوا تر نیولو مخکې. خو تر دې هر څه وړاندې هغه باید یو څه خوړلی وای. په جیب کې یو څو پیسې وې، د مارټا پیسې. له دې سره د هغې خبرې ور یادې شوې. دا پیسې در واخله، په کار به دي، زما ښه نه راځي، د سپین سرو پیسې نه وي په کار. الیکس له ځان سره موسکی شو، څه عجیبه سپین سري وه. له سیند څخه تر تېرېدو وروسته یو ښارګوټي ته ورسېد او هلته یې د خوړلو لپاره یو څه وموندل. په یو غلي کوڅه کې یو دوکان مغازه وه. ور یې ورپرانیسته، ور دننه شو. ګڼه ګوڼه زیاته وه. هغه اړ شو چې د ولاړو کسانو په کتار کې ډېر منتظر پاتې شي. هر چا به په خاص انداز ورته کتل. یو سړي په لیدو سره په منډه شو. الیکس هم غوښتل چې پښې سپکې کړي، خو د خپلې لوږې د له منځه وړلو لپاره باید پر خپل ځای منتظر پاتې شوی وای. څو شېبې وروسته یو ښځه له یو هلک سره دوکان ته راغله. هغې د هلک په غوږ کې څه وویل او وروسته هلک ځان الیکس ته نږدې کړ او ورو یې الیکس ته وویل په کوڅه کې 2 پولیس دي، خواته را روان دي. الیکس ورته وکتل، خو له دې سره پوه شو چې تېښته امکان نه لري. شېبه وروسته د دوکان خاوند پر غږ کړ تا ته وایم ژر دې شا له خوا ووځه. الیکس د دوکان د شاتني وره پر لور روان شو. د دوکان خاوند د تعقیب پر مهال ورته وویل زه هېڅکله له پولیسو سره کومک نه کوم، له یوه مخه بد خلک دي. د دوکان څښتن د وره تر پرانیستلو بهر تر کتلو وروسته په بیړه وویل بېغمي ده، دغه سیند په مرسته کولی شي له ښاره ووځي. یوازې د کورونو شا ونیسه، هلته هېڅوک نشته، ښه چانس درته غواړم.
الکس د دوکان څښتن ته له مننې وروسته په منډه شو، تر 3 کیلومتر مزل وروسته سړک ته ورسېد. د سړک بلې څنډې ته له وښتو سره سمدستي یوه لار راغله. د الکس په لیدو ورو شو او چلوونکي ترې وپوښتل چیرې ځې. الکس د خپل پلرني ښار نوم ور یاد کړ. چلوونکي زیاته کړه راځه زه هم تقریبا هلته روان یم. الکس د لارې د مخ په سیټ کې کېناست او چلوونکي په ځیر ته وکتل لکه یو چیرې چې مې لیدلی. الکس هېڅ ونه ویل او غلی ناست و. د ستړیا احساس یې وکړ. شیبه دواړه غلي ول او چلوونکي بیا له الکس څخه پوښتنه وکړه، تکرار کړه. دا ځل یې په مسکا ورته وویل، یا نو زه دې نه پیژنم. چلوونکي ورته وویل د موټر شاته لاړ شه، هلته دې څوک نشي لیدلی. ډوډۍ دې خوړلې ده؟ الکس ځواب ورکړ، یا ډېر وږی یم. ښه نو زما سره یو څه دانې روغاني شته، دغه دې واخله، خو ته مخکې تر دې چې د پولیسو موټر په مخه راشي د موټر شاته لاړ شه. الکس د چلوونکي ټولې روغاني وخوړې او وروسته یې داسې ویده شو لکه مړی. لارې ورو ورو د ساحل پر لور روانه وه. فلیکس ادم ته په موټر کې وویل، موږ هر وخت د هغه ځای ته 3 ساعته وروسته ورسیږو. موږ د هېواد هر کونج ته په موټر کې ځو، خو بیا هم تر رسیدو مخکې سیمه خوشې کړې وي. ادم وویل لږ تر لږه دغه دوکانداران یو څه معلومات راکولی شي. خو داسې ونه شو او دوکانداران د پولیسو په ځواب کې هېڅوک فلیکس په لوړ غږ ورغبرګه کړه. ډینون هغه ډېر ستړی و ځکه چې 5 ورځې مخکې له زندانه تښتېدلی، خو ستا په دوکان کې لیدل شوی دی. د دوکان څخه څښتن په غوسه وویل، زه په دوکان کې بندیان نه لرم، ځکه نه غواړم پولیس زما دوکان ته راشي. فلیکس بیا ترې وپوښتل، ډینون ستا دوکان ته راغلی که نه؟ د دوکان څښتن ورو وپوښتل، ډینون دلته به یې څه کول؟ 1 دقیقه. هو، آیا هغه د پخواني ولسمشر په باره کې کتاب لیکلی دی؟ ادم ویل، هغه پخوانی ولسمشر وژلی دی، هغه د نوموړي قاتل دی. د دوکان څښتن ویل، ښه نو سمه ده، اوس مې سر پر خلاص شو. هغه ښه کتاب و، خو نن سهار زما دوکان ته د ولسمشر قاتل نه دی راغلی. فلیکس د دوکان څښتن څېره په ځیر وڅرله او زیاته یې کړه، ما د الکس ډینون په باره کې سوال وکړ. د دوکان څښتن فلیکس ته په کتلو سره ورمسک شو. صحیح ده، خو فلیکس د ادم په یاد ښارګوټ کې له ډېرو خلکو پوښتنې وکړې، خو د ډینون په باره کې هېڅ ونه موندل. دواړه دفتر ته ستانه شول. فلیکس ډېر غلی و، خو ناڅاپه د ادم میز ته ورغی او زیاته یې کړه، موږ د ډینون کتاب په دې وطن کې نشو پیدا کولی. په دې اړه څه معلومات لرې ادمه؟ ادم وویل، یا. فلیکس د خپل میز له ټلیفون سره بوخت شو او ورو یې وویل، ډینون چیرې دی؟ آیا خلک مرسته ورسره کوي؟ مګر ولې؟ هغه یو قاتل دی، هېڅوک نه غواړي چې له موږ سره مرسته وکړي. ادم ورته وویل، په دې وطن کې هېڅوک له پولیسو سره کومک نه کوي، د خلکو بد راڅخه راځي. ادمه موږ ولې پولیس یو؟ ځکه چې دا یو ښه وظیفه ده او ښې پیسې لري. ادم ځواب ورکړ. 1 یا 2 دقیقې وروسته فلیکس وویل، آیا ډینون ولسمشر وژلی دی؟ ته څه فکر کوې ادمه؟ ادم ویل، که داسې نه وي نو هغه یې ولې بندي کړی و؟ فلیکس ویل، دا زما د پوښتنې ځواب نه دی. ادم ورغبر کړه، زه خپل کار کوم، نه پوښتنې. فلیکس ورته وکتل خو غلی پاتې شو. 5مه ورځ. د یوې غلي او چوپ سړک په یوه زاړه کور کې یوه میرمن په تمه وه. شپې ورځې په تمه هغې خوب نه کاوه. د 5مې ورځې د شپې پر 9 بجې د کوټې په کړکۍ کې چې د انګړ په شاتني برخه کې وه یو غږ واورېده. کړکۍ ته په بیړه ورغله او خلاص یې کړه. شېبه وروسته هغه د الکس په غېږه کې وه، خو تر ډېر ناوخته یې له یو بل سره خبرې ونه کړې. وروسته د کورنۍ او ملګرو په باره کې سره وغږېدل، خو په بیړه. او لیا وویل، ماشومان مې زما د خور کره استولي دي، ښه ده چې هغوی هلته وي، خو زه دلته د راډي کور ته راغلی یم. راډي په کور کې نشته، ځکه نو پاول یې راته وویل چې دا د ملاقات لپاره تر ټولو ښه ځای دی. ارمان مې و چې له وطنه تر وتلو مخکې یو ځل وګورم الکسا، ستا په اړه مې د ویرې بلاوې پر زړه خپرې دي. الکس وویل، هو، تېښته سخت کار دی. له پلاوي سره پر ټلیفون وغږېدم، هغه پولیس. اولیا په بیړه وویل، هو، په زیاته بیا د هغه چا لپاره چې له زندانه تښتېدلی وي، خو ته ماشاءالله ډېر ملګري او دوستان لري چې یو یې پاولي دی، ممکن ښه مرسته در سره وکړي. او یا الکس ور زیاته کړه، هو، زه ښه دوستان لرم، په دې پوهېږم، خو تر څنګ یې ډېر دښمنان هم لرم، ډېر خطرناک دښمنان. اولیا د الکس لاسونو ته په ناڅاپي کتو سره وویل، وی الکس، لاسونه دې څه شوي دي؟ الکس خپل لاسونو ته په کتو سره ځواب ورکړ، دا په زندان کې وشول، هغوی په چاړه او سګرټ داسې کړل. اولیا په ټیټ غږ پوښتنه وکړه، نو هغوی ولې داسې کړل؟ الکس، هغوی د یو چا نوم راڅخه وغوښتل، د ولسمشر د قاتل نوم، خو ما ورنه کړ. اولیا، د چا نوم؟ الکس، د ولسمشر د قاتل نوم. اولیا، خو دوی وایي چې ولسمشر قاتل تا وژلی. الکس، هو، خو دا قاتل ما نه دی کړی او پولیس په دې خبر دي. اولیا وپوښتل، نو دوی ته بندي کړی یوازې دې لپاره چې اصلي قاتل پیدا کړي؟
الیکس: هو، او همدارنګه د پخواني ولسمشر حکومت په باره کې زما د کتاب له وجې هغه کتاب چې مې ډېر خواشینونکی و ستا په یاد دی؟ الیکس په مسکا وپوښتل: جالبه ده چې پخوانی ولسمشر هغه لوستلی او خوښ شوی هم و. هغه ډېر بد سړی نه و. هغه د خلکو د ښېرازه ژوند هیله درلوده. هغه په وطن کې د ډېرو شیانو بدلون وغوښت، خو د دغه بدلون یې نشو راوستلی ځکه پولیسو او اردو یې مخه نیوله. او دا نوی ولسمشر له پولیسو او د اردو سره ډېرې ښې اړیکې لري. معلومداره ډېرې ښې اړیکې. الیکس له غوسې وخندل: ته پوهېږې اولیا، پولیسو ته د اصلي قاتل نوم معلوم دی خو نه یې افشا کوي. هغوی د نوم د دغه وطن له خلکو پټ ساتلی دی. بس د همدې لپاره هغوی له ما سره چپ دي ځکه دوی فکر کوي چې دغه نوم ماته معلوم دی. اولیا په ترهېدلې څېره او ټیټ غږ وپوښتل: تا ته در معلوم دی؟ الیکس د خپل مېرمنې الوتې او خفا څېرې ته په کتلو سره وویل: هو، تا ته یې نه درښیم. یو ډېر خطرناک نوم دی. الیکس د لږو خوړو تر خوراک وروسته جامې بدلې کړې او ویده شو. خو اولیا د کړکۍ له لارې سړک څاري. فلیکس په خپل دفتر کې د نورو خبرونو په تمه ناست و. د انتظار په دغه شیبو کې په چورتونو پر سر واخیست. د خپلې دندې په اړه چورت، د وژل شوي اوسني ولسمشر په اړه چورت، د بوډۍ مارټا په اړه، د پولیسو مشرې ایوا هاین په اړه او بالاخره د الیکس ډینون په اړه چورت. ساعت د شپې 9 بجې او 15 دقیقې وې چې میس ټلیفون ته زنګ راغی. په ټلیفون کې تر خبرو وروسته له خپل ځایه ټوپ کړ او ادم ته یې په زوره غږ کړ. ډینون په خپل پراني ښار کې دی. خپلې پخوانۍ ښوونکي په کور کې 3 دقیقې وړاندې هلته تللی دی. ادم وخندل: اوس مو نو ونیوه. فلیکس په بیړه وویل: غوږ شه، له ځان سره 10 کسه نور هم بوځه، ټول په یوه سله د ډینون ښار ته داخل شئ. کور ته نږدې تم شئ خو دننه مه ځئ. زه ځم مشرې ته ټلیفون کوم او وروسته په تاسو پسې درځم. ادم وویل: سمه ده. دې سره په منډه له دفتره ووت. فلیکس مشرې ته د ټلیفون لارې تازه خبرونه ووایه. مشرې وویل: ډېر ښه، صبر وکړه، غواړم 10 دقیقې وروسته بیا ستا سره وغږېږم. فلیکس له غوسې په ډکه انتظار کاوه ځکه هغه غوښتل چې همدا اوس لاړ شي. الیکس ډینون وګوري او پوښتنې ورڅخه پیل کړي. هغه پوښتنې چې ممکن ډینون د ټولو په ځوابونو وپوهېږي. ټلیفون ته زنګ راغی او فلیکس په بیړه پورته کړ. غوږ شه پلټونکی، کور ته دننه مه ځه، پر سړک ودرېږه او شاوخوا سیمه څاره. فلیکس وویل: مګر موږ کور ته ننوتلی شو او هغه نیولی شو، ولې باید دننه نه شو؟ نه، دا خطر لري، ممکن د هغه مېرمن او شاوخوا ماشومان له هغه سره په کور کې وي. فلیکس وویل: مګر موږ خو خبر یو چې مېرمن او ماشومان یې د خپلې مور کره تللي دي. نو غوږ شه پلټونکیه. فلیکس ځواب ورنه کړ. اورې پلټونکیه؟ فلیکس ورته وویل: هو مشرې، ډینون په کور کې دننه پاتې کېږي. هغه به د شپې لخوا خاموشۍ څخه په استفادې سره د هغه ځای د پرېښودو په نیت له کور راوځي، خو تېښته به یې ناممکنه وي. سرتیری. فلیکس په خفګان سره وپوښتل: سرتیری؟ کوم سرتیری؟ زه د اردو سرتیرو ته اړتیا نه لرم. دغه شخص ډینون ډیر مهم دی پلټونکیه. ته مرستې ته اړتیا لري او دا مرسته به در سره اردو کوي. هغوی د نوموړي کور ته په ګردو نږدو پرتو لارو کوڅو کې 300 سرتیري ځای پر ځای کوي. زه د ډینون همدا شپه غواړم پلټونکی. مشر ټلیفون کې خود. فلیکس د خپل میز پر لوري وخوځېد او له ځان سره یې وویل: ژوندی که مړ، دا او زموږ نوی ولسمشر یو غواړي. فکر کوم ځواب یې را معلوم دی، مړ یې غواړي، خو باید پوه شم چې ولې. د پولیسو رینجر فلیکس تر 1 ساعت مزل وروسته ډینون پلانټ ټاټوبي ته ورساوه. 2 دقیقې وروسته فلیکس د یاد کور شاته په یوه چوپه کوڅه کې ادم وموند. دواړه د ادم په موټر کې کېناستل او خبرې پیل کړې. ادم د فلیکس څېرې ته په کتلو سره وویل: ولې خوابدی؟ ډینون په کور کې دی او د تېښتې لاره بنده ده. چې دا ماضي څنګه راوځي وبه یې نیسو. فلیکس ځواب ورکړ: ځکه خوابدی یم چې نن شپه دې ښار ته نیمه اردو له خپلو وسلو سره راوتلې ده. ما پلان درلود چې کور ته دننه شم، خو مشرې وویل نه، او اردو کور هم څاري. ما غوښتل چې ډینون زه خپله ونیسم. ادم وویل: دا به سخته وي ځکه د اردو سرتیري ترې پوښتنې مخکې ډز کوي. فلیکس ورو وویل: هو، هغوی به الیکس ډینون ووژني او زه به د هغوی مخه ونشم نیولی. 6مه ورځ د سهار 3 بجې وې چې الیکس له خوبه ویښ شو او له کړکۍ څخه بهر یې وکتل او الیاس سترګې پرانیستلې. ویې پوښتل: ته اوس روانېږې؟ الیکس وویل: هو، نور دلته نشم پاتې کېدی. ممکن همدا اوس پولیس بهر ولاړ وي. هغوی زموږ د ټولو ملګرو او دوستانو کورونه تر څار لاندې نیولي دي. دا خبره پاولي راته وکړه. د کوټ او بوټونو تر اغوستلو وروسته خپل مېرمن ته وکتل او ویل: اولیا، غوږ شه، ډېر پام کوه، ډېر پټ ژوند کوه. پولیس به دې د څه مودې لپاره څاري. 1 کال انتظار وکړه، وروسته له ماشومان سره یو ځای پټه له وطنه ووځه.
زما ملګري به در سره مرسته وکړي، په یو نوي هیواد کې نوی کور پیدا کړه او یو نوی ژوند پیل کړه. اوریا په ژړا شو ویل الیکسا خو ته به هم هلته له موږ سره اوسې. الیسک مسکی شو ویل هو شاید. د خپل میرمنې مخې دواړه لاسونو په منځ کې ونیو، د هغې پریشانه د اوښکو ډکو سترګو ته یې وکتل او ورو یې ورته وویل مه ژړه زما مینې. وخانده او په خندا مې رخصت کړه. او لیا په ژړا او سلګۍ وویل وی الیکسا زما په زړه کې یو ډول ویره ده، مینه در سره لرم. په ټیټ غږ یې وویل ژر ژر لاړ شه او پر ځان پام کوه، په مخه دې ښه. الیکس له درده په ډکه مسکا وویل د خدای په امان زما مینې. له کوره په بیړه ووت او ځان یې د تیارې غږ ته وسپاره. 10 دقیقې په وره کې تم شو او غوږ یې ونیو، خو نه یې څه واورېدل نه یې هم ولیدل. په احتیاط یې ځان سړک ته ورساوه او بیا تم شو. یو سپین مخ د خپل کور د دویم پوړ له کړکۍ څخه الیکس څاري. الیکس د سړک پر غاړه چټک ګامونه پیل کړل. کور ته نږدې تم شو او شیبه په شیبه یې تر شا کتل. 200 متره لار نه و تللی چې یو موټر یې ولید. ورنږدې شو خو چې ویې کتل هېڅوک پکې نه ول. په بیړه یې ځان ورڅخه لرې کړ. ناڅاپه ګڼه ګوڼه او رڼاوې شوې. دا هر څه د سرتیرو لخوا ول، د وسلوالو سرتیرو لخوا. الیکس د ځغاستې هڅه وکړه خو ډېر لرې نه شو تللی. د ټوپک ډز شو، یو ډز، وروسته 2 3 4 او 5 ډزه او الیکس آرام شو. فلیکس پر سړک منډه کړه او یاد سړي ته یې ځان ورساوه. ادم تر هغه مخکې ورغلی و. فلیکس په بیړه پوښتنه وکړه ژوندی دی؟ ادم ولاړ شو. فلیکس ته یې په کتلو سره وویل یا مړ شوی دی، ډېر سخت مړ. فلیکس په غمجنه څېره وویل د اردو سرتیرو وواژه. ادم فلیکس ته په کتلو سره وویل نو دا خو د هغوی دنده ده. ډینون وځغستل او ټکان پر وکړل. مشر یې وویل مړ یا ژوندی مهمه ده چې موږ هغه وموندی. فلیکس الیکس ډینون مخ ته وکتل. ما غوښتل چې له هغې سره خبرې وکړم، ورڅخه وپوښتم چې ادم وویل چې څه ورڅخه وپوښتې؟ فلیکس ځواب ورنه کړ. پر سړک پراته مړي ته یې وکتل، ورو یې مخ واړاوه او ویې ویل هېڅ ناپروا نه کوي. دا مهال سړک ګڼه ګوڼې پر سر اخیستی و. د اردو سرتیري او پولیس پورته ښکته کېدل او د پولیسو رینجرې تلې او راتلې. د سیمې اوسېدونکو تر کړکیو د پخې ځای ته کتل خو د خپلو کورونو ورونه یې ټینګ تړلي وو. هغوی غوره ګڼل چې د پیښې په اړه له پوښتنو ډډه وکړي. څو شېبې وروسته یو امبولانس راغی او مړ جسد یې پورته کړ. ځوان پولیس لومړی د هغې څېرې او وروسته یې د کړکۍ بهر لرې وکتل. 1-2 دقیقې وروسته په خپل ځای ودرېد او وره پر لور یې ګامونه پورته کړل. ورو یې پولیس مشر تر شا وکتل او په نیولي غږ یې وویل غواړم د قاتل نوم پیدا کړم او دا کار به کوم. له دې سره یې ور پرانیست او زیاته کړه د خدای په امان مشر. ووت او د هغې دفتر یې د وروستي ځل لپاره تر شا پورې کړ. پای.